السلام علیکم ملګرو، امید چې ښه به څنګه تاسو ته تمنین نه پته لګېدلې چې یاره دلربا نجیب حافظ چې کوم ده چا ووژله او جنازې څه ټایم د ټولو ملګرو لخوا چې ویډیو سره کمپلیټ وګورو چې یاره پوره ډیټیل سره شیر کړم. دا ډېر زیات وایرل روان دی دا پوسټ چې یاره د دلربا نجیب حافظ چې کوم ده په هغې باندې په نوشیر هغې ډزې وشوې سره د ټیک ټاکي فیصل مروت چې کوم دی په هغه باندې هم ډزې وشوې. نو راځو د ویډیو طرف څنګه تاسو ته پته ده دې دواړو په دې ورځو کې چې کوم دی ډېر زیات ګردش مطلب ډېر زیات ګرځي راګرځي ټیک ټاکو کې وغیره نور په هوټلو کې په دغه کې. نو دا چې کوم دی فیک نیوز دی په دې سایټ باندې به دا تصویران تاسو وینئ تمنیل کې موږ کتلي مختلف قسمه ملګرو چې په کوم دی ویډیوګانې وکړي چې یاره دوی قتل شوي دي څوک چا په تمنیل کې سور کړي چې یاره جنازې څه ټایم ده چا د هغې د ډرامې یو پارټ راغستی دی چې یاره مطلب په دې کې کوم هغه چې پکې زخمي شوي چې یاره دا په دې کې لګېدلي ده او دا اوس مړه شو او چا پې فایرنګ وکړو چا وویشت او دا ټول چې کوم دی فیک نیوز دي ټولې پیکې خبرې د ټولو ملګرو لخوا چې یاره دا سیفټ دي د خپل پیجونو مخکې کولو دپاره چې کوم دی لګیا دي څوک څه کوي څوک څه کوي. بهرحال دا چې کوم دی ژوندي دي دواړه داسې هېڅ هم پکې نشته ژوندي دي دواړه چې کوم دی لګیا وي ښه ټیک ټاک وغیره دا هر څه چې کوم دی کوي تاسو له پته ده چې یاره نوې نوې ویډیوګانې راځي او دا صرف د یو مشهورتیا دپاره چې کوم دی دغه وکړو چې یاره د دوی مطلب اوس په هغوی لګیا یو جواب به ورکړي چې یاره مونږ ژوندي یو مونږ په پلان کې ځای ته تللي دا چل داسې وشو دا داسې وشو. نو ټولو ملګرو لخوا چې یاره داسې پیک خبر چې کوم وي د دې دومره رنګ مه ورکوئ چا چې هم د خپل پیجونو د دغه دا پوسټ کړی وي نو کوشش وکړئ ملګرو چې دا کوم دی ډیلیټ کړئ ځکه چې دا اکثر بیا داسې وشي چې یاره څنګه جهانګیر خان پسې هغه خبرې شوي نو هغه بیا لګیا چې یاره ما ته ډېرو خپلوانو ډېرو ملګرو چې کوم دی ټلیفونونه کړو چې یاره او په سوه ټایم کې هغه ټایم کې د هغه نمبر هم بنو نو ډېرو ملګرو دا وي چې یاره دا خو ستا نمبر هم بند دی او مطلب د هغه خبره ده نو داسې دویم دي. بهرحال هر څنګه دي که هغه مطلب دا د آزاده ده مطلب د هلکانو سره ګرځي هلکانو سره ټیک ټاک یې کوي. بهرحال خو یو پیک خبر چې ته چا په دغه باندې خور کړي نو دا ډېر یو غم جوړوي ډېر یو ټینشن غوندې جوړوي د کور والو دپاره خپلو خپلوانو دپاره یار دوست دپاره چې یاره چا ډزې وکړي چا فایرنګ وکړو نو ټولو ملګرو لخوا چې چا چې دا پوسټ کړی وي چې کوم دی دا تاسو ډیلیټ کړئ ځکه چې د یو پوسټ دپاسه بل پوسټ هم په هغې بیا راغلی چې یاره دا دروغ دي دوی چې کوم دی ژوندي دي. نو بهرحال بالکل صحیح خبر ده چې دی ژوندي دي چا چې هم دا ویلي دي بالکل دروغ وي د خپل پیج مخکې کېدو دپاره چې کوم دی دا ویلي دي او انشاءالله د هغوی د ویډیو انتظار به کېدای شي که لا ویډیو راغلي هم وي د هغو چې یاره مونږ ژوندي وو کېدای شي لایو پروګرام وکړي. بهرحال دغه لایو له پکار هم دی او هغه خلکو له چې مطلب دا د ښه سپک راسپکې کې چې یاره کوم دا کسب کوي کوم دا کار کوي ځکه چې د بل څه مشهور کېدو دنیا لارې دي خو چې ته داسې یو غلط پوسټ ورکړې چې یاره دا چل داسې شو دا داسې شو نو دا ډېره غلطه خبرې ملګرو. نو دا د دغې په حوالې سره ملګرو که ویډیو په خوښ شي ویډیو لایک کړئ مخکې شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او شیر کړئ ملګرو چې پته ولګي هغه ملګرو ته کوم چې بعضې پکې بالکل مینوال پکې وي अब خامخا په ټینشن کې چې یاره بس نجیب حافظ دلربا چې کوم دی لاړه ورسره ټیک ټاکي فیصل مروت چې کوم دی دا هم لاړ نو چې د هغوی دا ټینشن ختم شي ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ ډېره